بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست، په لیمو راغلی، خپل کور ته ښه راغلاست. دا یو څو ورځې ما ته اجاره راکړه، کور د تاسې ده، راځئ په تګ و راتګ مینه ډېرېږي. نو مننه زښت ډېر چې نن هم تشریف راوړ، ما بلنه مو منله، په لیمو راغلی، خدای مو راوړ. په خیر اوسئ، اوسا اوسئ. لومړی اول درس مې واخیسته، پس له دې نه به فکر نه کوم چې 40 کاله ځوانتر یم او منډې به کوم. یوه دقیقه ځوانانو ته تسلیم سوم، نتایج تاسې ولیدل. نو مګر دې خاورې کې دوه لوی دروغونه دي چې چلیدلي دي. یو یې دا و چې ملا صاحب مادمر ژوندی ده او د هغه په نامه باندې موږ باندې بربادي راوستې وه، او دوم دا و چې زه ژوندی وم، ما ته یې ویله چې مړ ده. نو هیله ده چې ټولو ته تثبیته کړي چې روغ ژوندی یم ولیدل. زه اول مننه کوم له دې نه چې د لوی قندار، د لوی ننګرهار او د لوی پکتیا شوراګانې تشکیل سوي دي. دا یو ډېر اوچت ګام دی. تاسو ټول نه مننه کوم، د جناب خپلواک صاحب نه چې در سره په تماس کې ده، ځکه دا وطن د شوراګانو وطن دی. بې له ولس نه دولت نه چلیږي. د دولت و د ولس واټن همیشه د خاورې کې بحران راولي. او زموږ او تاسې بنیادي مسله د حکومتداري دا ده چې د اعتماد فضا باید راسي. هر اړخ د ژوند کې چې وګورئ، خبره د اعتبار ده. او پرون ډاکټر صاحبان سره غږېدم، تاسو فکر وکړئ، نن افغان په خپل ډاکټر باندې باور نه لري، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي، هندوستان ته ځي، بل چیرې ځي. نتیجه یې څه ده؟ په کال کې 200 میلیونه ډالره باندې وځي. یوه شفاخانه معیاري نه سوله ځکه چې اساس کې نه ښودل سو. نو ضرور ده چې په ټولو اړخو کې موږ او تاسې د باور فضا راوړو. او علت د بې باوري څه ده؟ حکومتداري موږ د ولس په مشورې نه ده جوړه کړې. مخصوصا ولسوالیو کې زموږ بنیادي ضعف ده. ما وړاندیز تاسو ټولو ته دا ده چې که سولې باندې راځو مګر ولسوالۍ کې تر چې حکومتداري ته یوه واضح طرح سره را نسو او ولس ټول نه کړو، دا غم نه ټولېږي. نن د هر چا چې مسؤلیت و په تېرو 40 کالو کې 50 کالو کې یو فضا راغلی چې ولسوالي کې خلک ځان شامل نه ویني، او که ولسوالي کې ځان شامل نه ویني، په ولایت کې نه ګوري، په مملکت کې نه ګوري. نو ضرور دا ده چې دا حس د دې چې ځینې افغانان برتر دي په نور افغانانو باندې، دا لرې کړو. دا مې بنیادي غوښتنه ده درنه چې دې کې لاس راکړي. دا وینه د مثال په توګه چې هلمند کې بهیږي، مطلق غیر ضروري ده. اما که د هلمند په 40 کال تاریخ باندې ځان پوه نه کړو، هره لاره چې غوره کړو بیا به غلط ثابته شي. بار غلط طرح عملی سوي دي ځکه ولس سره سم راشه درشه نه. همدغه رقم نورو ځایو کې. نو په هغه باندې زه په تفصیل نه غږېږم، مګر اوس چې تاسې خپل موجودیت تثبیت کړي، ما سره په یو منظمې اجنډا باندې راسي چې وغږېږو. دوم بنیادي خبره موږ او تاسې سوله ده. یو ورځ قیمت د جنګ د افغانستان د ټولو یتیمانو برداشتو باندې کېدی شي. د یو هفته قیمت د جنګ نیم د مکاتب د افغانستان مکتبونو د افغانستان پې جوړېدی شي. یو میاشتې قیمت د جنګ یو ولایت ورباندې آبادېږي. ما غوښتنه دا ده چې د جنګ قیمت باندې پوه شئ. د جنګ قیمت په اعدادو حساب کړئ. که 100 کال دا لړۍ شمال ته نه وه پراخه سوې، القوي سرک به نن ما خلاص کړی. د پایپلاین خبرې به په عملي په حرکت کې وي.
نو دلته یو بنیادي بحث پکار ده، تاسو ټول مشران نه چې علما کرام یې، قومي مشران یې، د ځوانانو مشران یې، د ټولنو مشران یې، چې دا خلکو ته ووایي چې د دې جنګ دوام د دې دپاره د افغانستان ولس آبادي ونویني. لوږه د خاورې کې موږ اصلي دښمن د خاورې کې لوږه ده. موږ اصلي دښمن دا ده چې مملکت له امکاناتو نه، د ولس له امکاناتو نه برخه نسو اخیستی. دا ملک ډېر بډای ملک ده، مګر وګړي یې له بدې مرغې نه ډېر بېوزلي دي. مملکت بډای ده. څو کاله که سوله یي دا مملکت په پښو درېږي. چین ډېر عظیم مملکت ده، مګر نفوس یې دومره ډېر ده چې تر څه متوسط طبقې ته ورسیږي زښت ډېر وخت به پکاري. افغانستان که دلته واقعا اتحادیې او د سوله ستونزه موږ حل کړو، ورسره حرکت راتلی شي. نو سولې برخه کې زه څو کلمې تکراروم. اول هماغه رقم چې رفیق صاحب ویلې، زه خپل خبرې باندې درېدلی یم، سوله له کته نه باید پاسته راسي. هر جماعت، هر کلی، هر قوم نه مې غوښتنه دا ده چې خاص مشکلات وڅېړئ، د حل لارې سره راسي. که له پاسه زه دا تطبیق کړم نه عملي کېږي. دا نه ده چې زه د پاس مسئولیت نه اخلم. د بین المللي چارو مسئولیت زه اخلم، د منطقوي چارو مسئولیت زه اخلم، د سیاسي اجماع جوړول مسئولیت زه اخلم. او که په سولې مې بیا وایم سر لاړ سي، سر مې د وطن قربان. زه د چوکۍ ته انتخاب نسوم، تاسې ونه ټاکلم چې د چوکۍ ټینګه ونیسم. چوکۍ وسیله د سوله ده. دی وخت کې باید سوله راسي، موږ او تاسې پایداره سوله به راولو. سږ کال مې تاسو ته عرض کړی و چې سږ کال شرایط ډېر سخت دي. ما خپل آخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل. څو لاسرونې لرو. اول، نن د افغانستان په موقف باندې، د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا را سره قانع ده. دا م ترلاسه کړم. 12 میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلوده. مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړی. دوم، یو نفر را باندې چې د حق انساني، د قضاوت انساني، موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیسته. موږ ستونزه تعریف کړه او دوی موږ د ستونزې تعریف یې ومانو. ستونزه څه ده؟ حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نااعلام سوي جنګ کې افغانستان سره، او موږ د دې جنګ ختم غواړو. نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو، ننوات کوو. دا موږ د ولس حق ده. او په حق غواړو. او دلیل دا ده چې تروریزم ښه و بد نه لري. دا نسي کېدی چې یو برخې ته ووایي چې ښه دي، بله برخه بد دي. هغه چې ښه دي د نورو مقابل کې استعمالوو، هغه چې بد دي داخل کې موږ مقابل کې درېږي وزن وي. دا یو سرطان ده، دا منطقه‌ایي سرطان ده، دا به په ګډه ختمو. اما بلې خبرې ته رسو. سوله گذشت غواړي. سوله بې له قربانۍ نه نه راځي. او په دې باندې باید پوه سو چې ځینې موږ وطنوال، موږ ورونه، خویندې مجبور سول چې ځینې حرکات وکړي. مجبوریت د خلکو نظر کې ونیسي. نو ځکه پیغام دا ده هیڅ اسلامي دولت خپل ولس مقابل کې د سولې دروازه نسی تړلی. د سولې دروازه خلاصه ده همیشه ولس مقابل کې. او دا له ټولو نه گذشت غواړي، له ټولو نه کار غواړي. فضا باید برابره کړو، ځکه بله غوښتنه ولس نه لري. او که قیمت د 1 هفته یا 2 هفتې د جنګ وګورئ،
آمادی قیمت یې پرېږده. هغه انسانان چې وژل کېږي دې دپاره ضروره ده چې موږ او تاسې یو بل ته لاس ورکړو. او په دې برخه کې انشاءالله تعالی دا راتلونکي 3 میاشتو کې موږ او تاسې په اساسي بنیادي توګه کار کولی شو چې نتایج هم په لاس کې شي. ولس تنها هڅې ځلو ته نه ګوري. په هڅې ځلو باندې چاته د کامیابي نمره ولس نه ورکړي، نتایج ته ګوري. نو همغسې چې ټول مشرانو ویلې، خاصتا ډاکټر صاحب شینواري، باید نتایجو ته وګورو. ما نه یې غوښتنه وکړه چې لاړ شم، ځکه چې اویامه کلیزه د ملګرو ملتو ده او خب موږ او تاسې قمري جنتري د اختر اول کې زه نه وم متوجه شوم. دلیل چې ما فیصله وکړه چې لاړ نسم دې دپاره ده چې یو اسلامي ولسمشر په اختر کې باید په خپل وطن کې اوسي. اما دا ضروره ده چې موږ پوه سو شینواري زیاد وکړه، یاد وکړه له نور نه. ما طرحې اوس دا دي چې بیا به په ټولو ولایتو باندې انشاءالله تعالی په اساسي توګه په دې ټولو ولایتو باندې به بیا ګرځم. دا دروازې هم خلاص کړي دي. هیله ده چې د ارګ دروازې به همیشه خلاصې پاتې سي. اما ضرورت دا ده چې د کوچۍ خیرا په ما باندې نسی. کوچۍ خیرا کړې وه خپل لور ته، وایي خدای دې په ښار واده که چې په 4 دروازو ایثار سي. نو په دې مې مه ایثاروئ، داسې دا زمینه راته برابره کړئ چې برته، ځکه هغه شی چې په ولایاتو کې ګورو هغه شی په کابل کې سړی نه اوري. کابل ته چې خلک راځي نورې خبرې کوي، ځینې له عزته کوي ځکه چې مقام د ولسمشري ته زښت ډېر احترام لري، ځینې دا کوي چې فکر کوي چې سړی څه غواړي واوري. ولایتو کې ښه خبره ده، ولسوالۍ ته ځه، کلي کې بیا څوک درته دروغ نه وایي. نو ضرور ده بل 2 ورځو کې د ولایاتو او د وزارتونو اړیکې ما د بنیادي کار هدف ده. موږ هم دا ده چې د ولایاتو او د وزارتونو واټن لرې کړو. د 100 ورځې پلانونه د ولایتونو برابر سوي دي. اول 100 ورځو کې باید څه مشکلات دي، دوم دریم څلورم کې به ټول زده کړي انشاءالله. او لنډمهاله شینواري صاحب خبره مې واورېدله، ځینې عوام فریبانه کارونه به نه کوو، اما ځینې اساسي کارونه به لنډمهال هم کوو. او منځ مهال اوږد مهال باندې قرآني آیت سره ختموم. پس له هر سختي نه انشاءالله تعالی ښېګڼه راځي، اوسایي راځي. په دې باور لرو چې دا خاوره حق لري چې هم په سولې ژوند وکړي او هم په ښېګڼې. او انشاءالله تعالی تاسې په توجه، تاسې په مرسته دا به کېږي. نو غوښتنه مې دا ده چې ټول شوراګانې یو منظم تقسیم اوقات سره راسي، چې موضوع په موضوع بحث وکړو، ولایت په ولایت بحث وکړو او د زونو په سطح باندې بحث وکړو. او بحث دا نه وي چې نظري بحث وي، چې عملي اقدامات څه کېږي چې په قسطونو یې بدل کړي تر چې د اعتبار فضا راسي. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د افغانستان ژوندی ولس. بخیر اوسئ.